सरजी چې 5000 روپۍ جمع کړو نو موږ ته به نقل پرې هلکه زما پسې کتنې نمبر جواب شي مړه دادو راتو ورغلې مړه راتو نه راته په خپلو بچو باندې خوشحاله ما په چې کوم نه وو دلته دې کار مړی بله ورځ تاسو اګزام دی پیپر مونږ خو تاسو جمع کړي دي خو د تیارۍ پیسې 5,000 روپۍ جمع کول دي सरजी چې 5000 روپۍ جمع کړو نو موږ ته به نقل پرې نقل مه وایه تیارې وایه نشابون وایه सरजी تیارې به بیا موږ ته پرې او تو به د تیارۍ پیسې هم جمع کړې که د پیپر مني هم پاتې دي پیپر مني به هم جمع کړې सरजी ما خو تیارې کړې دي او پیپر منی پیسې به زه جمع کړم تا تیارې کړې دي تا صحیح تیارې نه دی کړې او د سوبرټن به راځي چکر به راځي دې له به چرګوټۍ راونه پکار دي چی واپس کو پیپر مني به جمع کړې او ورسره د تیارۍ پیسې به هم جمع کړې सरजी صحیح ده پیسې به جمع کړو अरे इम्तिहान होल दे टेंशन मखला परची पलस के जड़ा د اوسه پورې سر رانغله دا خو یو نیمه ګنټه وشوه او لږ ساعت پاتې دی پیپر مني پرنسپل اخیستی دی او سر رانغله رئیس محمد اور سوال نو دې دا پوښتنه دا ویل دا واړه مو کار نه دی کې د یو باندې خو زما شک دی دا به یا سټډي کړي یا به ورسره صحیح इम्तिहान के पर्ची रवाड़म उस्ताद में नाजर वखिस्तो کار لیکه द किस्मत सा कवा पेपर یا نقل کې सरजी सरजी غلطی شوګه باندې सरजी जी یا باندې کې دا راځي सरजी نه بچیا په دې کې بیا څه نه کېږي نه بچیا ستا پیپر واس کینسلیږي او نمبر دې راته ښیه 03355 ولکه تو خو د ما نمبر ووایي بچیا څنګه راغستې دا حال ستاسو د پلان دی سرجي یو خو موږ له سره راځي نه هسې ناست یو او بل یې ته زما یو نمبر ووایي دا کیس راباندې تېرې کړې اوف غلطی وشوه 09993 موږ ته څه کار ده نه بچیا کار نه خبرې अरे इम्तिहान होल दे टेंशन मखला परची पलस के जड़ा में दर डार بچو کار کوئ د نقل کوشش ونه کوئ नजर लका सीसीटीवी चीटिंग जमशवा फुल एचडी इम्तिहान के पर्ची रवाड़म उस्ताद में नाजर वखिस्तोम ولکه څنګه سر د چاچا زویم چاچا نن بیمار دی دغه پسې ځم ولکه خپل کار کوئ او د نقل کوشش مه کوئ ښه बेहतार दे चीटिंग शरार आराम दे चीटिंग शरार आराम दे इम्तिहान के पर्ची रवाड़म उस्ताद में नाजर वखिस्तोम द किस्मत सा कवा पेपर जमा ولکه لږ دې اوبو سره څه ورکئ لکه دا وال نقلو ولکه دا څه کې ته خو یې د پلار نه مخه ډیپټي کې نقلونه کې او زما په سکول کې अरे इम्तिहान होल दे टेंशन मखला پنډ ټکارې مو باسئ کار کوئ کارو سبزي پخې ته مې دا ورسره تلاش ورشه شابه زر راځه सरजी په ګردو کې مې کاڼي دي واشروم ته لاړ شم او ډاکټر راته ویلي دي چې واشروم زر زر اټینډ کوه بچیه په ګردو کې کاڼي دي زه سیم کور جوړوم په بنیادونو کې کاڼي پکار دي چې کاڼي راله راوړي सरजी خیر دی کوم شابه زر راځه सरजी لکه بیا مو څه موبایل شروع کړی دی
زیاو دا ګیس ولې ګران دی دلته ته په زول خرچې ښه به ځه ولکه واړه خو ټول واشروم ته لاړه سی چل خو دی ورځم پسې इम्तिहान के पर्ची रवारम उस्ताद में नाजर वक्त الکه زما به دې کې 3 نمبر جواب شي مړه دا دود اتواله مړه راکنه خبر نه راک بیا د استاد نه یادونه no 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 इम्तिहान के पर्ची रवारम उस سرجین دومره ډېر نقلونه د سره دي نقل لږ راکړی که نه لسم کلاس کې لس په اخر شو شاب خپل کار کوي سمسله خو دلته نشته لګنه قدر الله راکونه ما ټول واخله الله دې په خپل بچو باندې ما پښتانه بچی کوم یو وعده ته کوي سرجین دا کار دی ښه نه دی ما دې نقل نه راکوه هغې دې ورکو زه کوم یا خپل کار کوي ته پرې باندې سکوي इम्तिहान के पर्ची रवारम उस्ताद में नाजर वखिस्तम ته ډېر قابل یې ستا خط خراب دی چې ستا مې ډېرې نمبرې وانخیستې نو بیا وایه अरे अरे इम्तिहान होल दे टेंशन मखला पर्ची पलस के जड़ा में दर्द सर रगवारम जमा पेपर खार द उस्ताद नजर लका सीसीटीवी चीटिंग जमा शवाफ द उस्ताद नजर लका सीसीटीवी चीटिंग जमा शवाफ फुल HD